رڼا په واخان کې، زه په واخان کې یم. داسې ګنګوسې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې چې ګواکې د پاکستاني پوځیانو او ملیشو لخوا دلته پر ډیورند فرضي کرښه ځینې تحرکات پیل شوي دي. زه دغه سیمې ته راغلی یم، له خلکو سره مې خبرې وکړې. هغوی مو پوښتله. د واخان اوسیدونکي وایي چې د پامیر تر وروستۍ نقطې پورې هیڅ هم نشته، هر څه په عادي ډول مخ پر وړاندې ځي. او همدارنګه له امنیتي مسؤلین سره مې خبرې وکړې. دوی وویل چې د ممکنه تحرکاتو د راپیښېدو په خاطر یې خپلې پوستې پیاوړې کړي دي، خو دلته ژوند عادي روان دی او دوی خلکو ته ډاډ ورکوي چې هیڅ هم نه دي راپیښ شوي. واخان صفري نقطې ته نږدې سیمه، دلته حتی په موټرو هم ځینو سیمو ته تګ کول ستونزمن وي. زه تقریبا په دغسې ځای کې یم چې له دغه بغیر چې په واوره پوښل شوی، خو د دغه سیمې جغرافیایي جوړښت په دې شکل دی چې د افغان لوري پوستې حاکمه دي، یعنې په لوړو ارتفاعاتو، په لوړو ځایونو کې دي. په دې سربیره چې دغلته جغرافیه هم داسې ده چې د دښمن لخوا حرکت یا ممکنه تحرکات به ستونزمن وي، خو بیا هم د دې لپاره چې د ممکنه تحرکاتو مخنیوی شوي وي، بېلابېلې پوستې لا هم پیاوړې شوي دي. او دلته د واخان په دغو صفري نقطې ته پراته کلیو کې خلکو سره چې زه وغږېدم، دوی وایي چې داسې د اندېښنې وړ څه نشته، جګړه هم څه نشته، او داسې څه چې د یادولو وي یا هم کومه پېښه شوې وي، دوی وایي چې داسې نه دي پکښې. ما تا آرامی نگاه کرد، برادر خیر خیریتی یه برادر پاکستان نشان نکرد، یه برادر نویدی فقط تو مسئله واسن، تو مسئله واسن در مقابل یا برادر صف جان شیرین دینه، صف دینه نیوه، صف یا نرسل فا، یا بیدی دسپا افغانستان برادر خرابی کرد، صف خرابی خوش نستن. خود ولسوالی واخان ولایت بدخشان هستم و یگان شایعات ها هست که اما در ولسوالی واخان از هیچ همسایه‌ای برای ما ضرری نمیرسه و نه از طرف پاکستان، نه از طرف چین، نه از طرف تاجیکستان. فعلا مردم آماده است در قریه هایشان مطمئن باشه هیچ وقت در ولسوالی واخان جنگ نمیشه و پست هایی که در امنیت هستند 3 کندک در ولسوالی واخان موجود است. فقط له همدغه د غرونو پوښل شوي دا د افغانستان د پت او عزت شمله او هغه سیمه چې هر افغان یې د لیدلو آرزو لري، دا واخان دی. زه په کوم ځای کې چې ولاړ یم، دا هغه سابلوبوره یا هم پیچلې او خطرناکه کوچنۍ لاره ده چې د افغانستان بدخشان ولایت واخان او بیا وروسته تر وروستۍ نقطې چې د آسیا بام یادېږي پامیر ته رسیږي. دلته فقط یوې خوا ته سویند او دې خوا هغه غرونه دي چې تر غرونو ورهاخوا د ډیورند د نور کلي دي. دلته د سیمې له خلکو ما وپوښتله د دغه سیمې د امنیت په اړه باندې، دا چې
په دې وروستیو کې آیا څه پېښ شوي که نه. دوی ماته وویل چې هیڅ هم نشته. دوی خپل ورځني ژوند ته دوام ورکوي او د دوی په وینا چې په ټولو پوستو کې طالبان شته او تر اوسه پورې هغه ګنګوسې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې ګواکې له دښمن لوري څخه خلک تحرکات پیل کړي دي، داسې یو څه نشته. دا د افغانستان د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ ده. موږ تر ستونزمنو لارو راتېر شو او د واخان دغه ځای ته راورسېدو چې هلته د طالبانو دفاعي پوستې شتون لري. د دغه ځای قمندان ښاغلی نیازي موږ سره په خبرو کې وویل چې تر پامیر وروستۍ نقطې پورې هغه پوستې چې د دوی اړوند دي ټولې پر خپل ځای دي او دوی نارمل خپلو دندو ته دوام ورکوي. د تحرکاتو په اړه وویل ماته چې هیڅ نوی کوم تحرک د دښمن له لورې نه دی سوی او که چیرې کېږي دوی ویلې چې دوی پوره دې ته چمتووالی لري. دوی د بدخشان او په ځانګړي ډول د واخان ولس ته ډاډ ورکوي چې دوی په ټولو نقطو کې حاکمه دي او ټولې پوستې چې له پخوا نه ولې همالته هغه فعاله دي، د دوی سرتیري پکې شتون لري او هیڅ نوع تحرکات د دښمن لوري نه دي سوي. عبدالرؤف نیازی هستم، یکی از مسئولین امارت اسلامی در ولسوالی واخان ولایت بدخشان در خط ولسوالی واخان فی مابین پاکستان ما قرار داریم. یگام گپایی که از طرف دشمن توطئه هایی که بود، این گپا توطئه های دشمن است، کلا دروغ است. الحمدلله طرف واخان ولایت بدخشان امن امان است، هیچ گپی نیست. مگه در حالت آماده باش است که هر گپ و تحرکات که از طرف دشمن شود انشالله جواب دندانشکان برش ما میدیم که این اینجا بسیار رای نزدیک به پوسته های پاکستان داره. این درایی که میبینی دیگه از اینجا تا به آخرین سرحد پامیر که مربوط به همه ولسوالی واخان است کلگی امن امان است، چیزی گپ نیست. الحمدلله خیر خیریت طرف ما.